جوړ په خیر تازه ستړي مشي ناصرحلیمي یم. دا د فوسټر د فیملی دریمه ویډیو یا دریمه برخه ده. تیر ویډیو کې مو ویلي و چې موږ به په دریمه ویډیو کې واده ته ځو او دوی لاخره دلته موږ واده ته راورسېدو. دلته له داخلېدو سره سم یوه شیشه ایښې ده چې پرې لیکل شوي دي د مهر او د ذوالنور واده ته ښه راغلاست. نو له نوم څخه معلومیږي چې دا دواړه مسلمانان دي. دلته داخلېدونکي هر شخص په دغه ښیښه کې انځور اخلي او د مهر او د ذوالنور د واده یاداښتونه له ځان سره خوندي کوي. موږ هم دا تجربه وکړه. دا زموږ کورنۍ ده. میرمن لینده د دغې کورنۍ مور، عبدالشکور پلار، زه او ترڅنګ مې محمد اکیل ورور دی. یو کس د شاور لپاره مقرر دی چې په هوا ووهي، یو کس د ناوې لپاره. په بیکګراوند کې چې کومه موسیقي دیره او یا د موسیقۍ د نورو د آلو غږونه اورئ دا د دوی دنده ده او همدا ډله ده چې دغه پروګرام یې مست ساتلی دی. دوی دیره وهي، موسیقي غږوي او د دې ترڅنګ سندرې هم وایي. دلته له هر ډول خوړو، خوږو، میوو، وریژو، غوښو، د دوی کلتوري خوړو، نوشابو، فروټو سربېرې او جالب څه ډول چې کیلې یې په غوړو کې سرې کولې، هغه هم په دې طریقه. هو دا چپس، الوګان یا پکوړې نه دي بلکې کیلې دي چې په هماغه طریقه باندې په غوړو کې سرې کوي. Semua yang ada di sini. د خپل پلان په مطابق له 3 بجو پس دعا وکړه او معلومه شو چې دوی هم تر 3 بجو پورې ډوډۍ ورکوي بلکې له دې وروسته هم د خوړو دیګونه په خپل ځای پراته ول. که چا به ډوډۍ خوړله نو ورته اجازه وه. دا چې موږ 11 بجې راغلي وو نو 3 بجې موږ دغه ځای څخه کډه بار کړه. له دې ځای څخه د وتلو جالبه دا ول چې دلته به هم راغلو میلمنو په پاکټونو کې
دغه د واده کورنۍ یا غړي ته پیسې ورکولې او په بدل کې به دوی ورته ګفت ورکاو. بله ویډیو دلته د ځایي مسابقو په اړه ده. تر هغې پورې د ناصرحلیمي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.